معلومات د هر ټولنې د پرمختګ، هوښیارۍ او پیاوړتیا بنسټ دی. هغه ملتونه چې د معلوماتو ارزښت درک کړي کولی شي د خپلو ستونزو د حل، د علم د پراختیا او د اقتصادي او ټولنیز بدلون لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. معلومات انسان ته لاره ښیي، د واقعیتونو انځور وړاندې کوي او د سمې پرېکړې کولو توان ورکوي. نننۍ نړۍ کې معلومات د ځواک، پرمختګ او واک سرچینه ګرځېدلې ده. ځکه نو د معلوماتو ساتنه، تحلیل او سمه کارونه د هر فرد او ادارې لپاره اړینه ده. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، هیله ده روغ به وئ. معلوماتو ته د لاسرسي خپرونه ده او زموږ سره د نننۍ برنامې ګډونوال په سویل ختیځ زون کې د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی محترم اسحاق څرګند را سره دی. څرګند صاحب محترم، ستړی مشئ، په خپرونه کې درته هرکلی کوم. ډېره مننه درمان صاحب، تاسو ته د ژمن راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې دوی وختونه به په خیر تېرېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. څرګند صاحب، زموږ خپرونه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ده. معلومات څه ته وایي او د انسان په ژوند کې ارزښت څه دی؟ په لومړی کمدار ته وغږېږي. بالکل، عموم کې لکه دا د ژوند دغه کیسه چې روانه ده دا ډېره په معلومات پورې تړلې ده. معلومات د انسان په ژوند کې د ډېر ارزښت وړ دي. کله که موږ ښه معلومات ترلاسه کوو یا معلومات ته لاسرسی لرو، نو دا به عموم کې د ټولنیز ژوند په پرمختګ کې ډېر ښه اغېز ولري. کله که په یوه ټولنه کې خلک معلومات ته لاسرسی ونه لري، نو هلته بېلابېلې ستونزې راپېښېدلی شي. معلومات خپله د یو څه په تړاو که موږ پوهه ترلاسه کوو، خبرېږو، زه فکر کوم دا خپله د معلوماتو ډول دی. څرګند صاحب، په ننني عصر کې ټولنیزه میډیا چې د هر فرد لاس ته ورغلې ده، هر څوک د خپل شخصي حریم له لارې یا د خپل ذهن له لارې یا د خپل فکر له لارې دوی په ټولنیزو رسنیو کې یا په نورو کې معلومات خپروي چې زیاتره هغه بې بنسټه، بې بنیاده وي، چې د حقیقي معلوماتو مخه هم نیولې ده. نو په دې د معلوماتو د سمې کارونې ګټه کومې کیدای شي چې په دې راته وغږېږي؟ سمو معلومات ته لاسرسی دا تر ټولو یو خو معلومات دي، مثلا چې باید یو انسان یې ترلاسه کړي، بیا په دې کې سم او ناسم معلومات که موږ توپیروو، نو سم معلومات له دې طریقه ډېر مهم دي چې یو څوک یې ترلاسه کوي. زه فکر کوم د سمو معلوماتو په ترلاسه کولو کې به موږ هغه د ټولنې شته ستونزې تر ډېره بریده هوارې کړي وي. که چېرته په یوه سیمه کې یو ځای کې ناسم معلومات خپرېږي، هلته بېلابېل مشکلات راپېښېدلی شي. نو سم معلومات له دې اړخ هم ډېر مهم دي چې که خلک سم معلومات ته لاسرسی ونه لري، هلته اوازې خپرېږي. کله چې اوازې خپرې شي، ممکن خلک غلطو خواو ته دا راهي کړي یا دوی غلط آګاه شي. بله، غلط آګاه شي. نو دا خپله د یوې ټولنې یا د یوې سیمې یا د خلکو هغه چال چلن بدلوي او یو مشکل خواته یې بیایي. نو له دې امله د غلطو معلوماتو خپرول یا په دې برخه کې خلکو ته رسول دا یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. څرګند صاحب، څنګه کولی شو د معلوماتو د رښتینولي ډاډ ترلاسه کړو؟ ځکه موږ تاسو یادونه وکړه چې زیاتره سوشل میډیا کې دغسې رسنۍ دي چې هغه حقیقي معلومات نه خپروي. څنګه موږ کولی شو چې رښتیني معلومات ترلاسه کړو او ټولنه ته یې وړاندې کړو؟ د دې لپاره مهم شي دي. بالکل، په دې برخه کې د سرچینو کاروالی ډېر مهم دی چې یو څوک که یو معلومات ترلاسه کوي، د همغه سرچینو ته دوی مراجعه وکړي چې دا له کومې سرچینې یا چا خپره کړي دي. په دې برخه کې موږ په اسانۍ سره دا معلومولی شو. تر څنګ د ځای یا د وخت معلومول ډېر اړین دي تر څو په دې برخه کې یو ثبوت ترلاسه شي دا له کومه خوا نه یا په کوم وخت کې دا معلومات خپاره شوي دي. د دې وراخوا د بېلابېلو سرچینو استعمال هم ډېر مهم دی. د قوي کتابونو یا نظرپوهانو وړاندوینې په دې برخه کې ډېرې اړینې دي چې دا باید خلک په دې برخه کې دا ټول اړخونه سره وڅېړي او دوی دا دقیق کړي چې دا سم معلومات یا ناسم معلومات دي. نو د ناسمو معلوماتو پر وړاندې ټولنیزې ستونزې چې کومه پیدا کېږي، د دې د مخنیوي دپاره غږیزې انځوریزې رسنۍ څومره مهمې دي؟ ډېرې مهمې دي، ځکه یو خو که موږ د رسنیو هغه اهمیت له دې اړخ هم څېړو چې مثلا
دا څومره خلک ورته لاسرسی لري. زموږ غوندې په ټولنو کې که موږ د راډیو مثال ورکوو، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم خلک راډیو ته په اسانۍ سره لاسرسی پیدا کولی شي. بیا خپله د معلوماتو په انتقال کې زموږ غوندې په یو هیواد کې د رسنیو رول له دې اړخه هم ډېر مهم دی. مثلا په خوست کې په یوه لرې پرته سیمه کې ممکن انټرنیټ کار ورنه کړي، نو هلته خلک معلوماتو ته په اسانۍ سره لاسرسی نشي پیدا کولی، یا هلته شبکې کار ونه کړي، نو خلک په اسانۍ سره له راډیو یا تلویزیون ډېر ښه معلومات ترلاسه کولی شي. بل خپله راډیو یا تلویزیون د خلکو لپاره د سمو معلوماتو د خپروي یو باوري ادرس دی، لکه خلک په دې باور کوي که له راډیو یا تلویزیون یو څه خپریږي دوی په دې قناعت کوي چې دا معلومات سم دي. نو له دې اړخه یو دا چې ډېرو خلکو ته رسیږي، بل دا چې رسنۍ که دا معلومات خپروي دوی به هلته ضرور دا تحقیق کړی وي چې د دې معلوماتو سموالی څومره دقیق ده یا څومره ناسم دي، له هغې وروسته به دا بیا خلکو ته رسیږي. نو له دې اړخه خلک ډېر باور کوي. تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په ټولنه کې طبعا که چېرته ناسم معلومات وړاندې شي د ټولنې ډېر په ضرر دي. د معلوماتو د نشتوالي یا ناسم استعمال کومې ستونزې رامنځته کوي؟ که رڼا په واچوي، ځکه وړاندې تاسو یادونه کړې وه زیاتره رسنۍ چې دي، موږ بیا هم یادونه کوو، ستونزې پیدا کېږي، خو دوی ستونزې په هغه ډول چې تر حقیقي رسیږي، هغه لومړني هغه دوی د سرعت نه د دقت نه سرعت ته ډېره هغه ورکوي، ترجمه ورکوي. په دې برخه کې که چېرته رسنیو ته معلومات پر وخت ورکړل شي، ټولنه ته به ګټه کوموي، او که چېرته پر وخت معلومات ورنکړل شي، ټولنه ته به ستونزه کوموي. دا ډېره مهمه ده، لکه موږ وړاندې چې یادونه وکړه د سمو معلوماتو خپرول خپله د دې مخه نیسي چې دلته ناسم معلومات خپاره شي. دار یا ادارې یا شخص دا مسؤلیت جوړیږي چې د ناسمو معلوماتو د خپروي د مخنیوي په برخه کې دوی رسنیو ته یا هغه اشخاصو ته چې ډېر باوري اشخاص دي سم معلومات ورکړي تر څو په وخت خلکو ته ورسیږي. کله که ناسم معلومات خپریږي دا خلکو ته رسیږي، نو په یوه ټولنه کې بېلابېلې بې باورۍ دا رامنځته کولی شي چې خپله بیا دا د خلکو په اذهانو منفي تاثیر کوي، ممکن بېلابېلې ستونزې له دې راپېښې شي. نو دا یو مسؤلیت دی د هغه اشخاصو چې دوی معلومات ورکوي دغسې ادرسونو ته چې هغه باید معلومات خپاره کړي. په دې برخه کې باید هېڅ کمزوري موجوده نه وي، ځکه که د معلوماتو په ورکړه کې کمزوري یا ځنډ رامنځته شي، ځینې دغسې ادرسونه یا دغسې اشخاص چې هغه غواړي په یوه ټولنه کې په یوه سیمه کې د خلکو اذهان بېلابېلو خواو ته واړوي یا دوی په دې کې خپل اهداف ترلاسه کړي، نو دغسې ادرسونو ته یو ښه فرصت پیدا کوي تر څو له همغه موقع ګټه واخلي او ناسم معلومات تر خلکو ورسوي. څرګند صاحب، د تېر په پرتله په اوس وخت کې رسنۍ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې څومره له ستونزو خلاصې شوي دي او اوس کومې ستونزې شته؟ بلکل عموم کې لکه موږ دا ویلی شو چې په ځینو برخو کې ممکن خبریالانو ته یا رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې ستونزه وي چې هغه ممکن د ځینو امنیتي پیښو په تړاو په دې برخه کې یو څه مشکلات وي، یا په ځینو دغسې نورو ټولنیزو یا نورو مسایلو کې یو څه ناڅه مشکلات. خو تر ډېره که موږ خبره کوو په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزه هواره شوې ده، او زه فکر کوم دا ډېره خپله د رسنیو یا د خبریال مسؤلیت هم ده چې دوی څنګه له یوې سرچینې معلومات ترلاسه کولی شي، یا څنګه دا زمینه د ځان لپاره یا دا ماحول د ځان لپاره برابر کړي چې دی پر وخت له سرچینو هغه که دولتي دي، سیمه ییزې دي، یا هم خلک دي معلومات ترلاسه کړي. نو د دې باور جوړول ډېر ضرور دي. په اوسنیو شرایطو کې دا چې د اوسني حکومت په راتګ سره په لومړیو وختونو کې یو څه ستونزې وې، ځکه دلته اداره هم نه وي، تر څنګ هغه د مطبوعاتي مسؤلانو د دوی چلند هم یو څه له خبریالانو سره نوی و له نږدې. نو له دې امله مشکلات موجود و. دا چې اوس په خپله داخل کې د افغانستان کومې رسنۍ چې دي یا خبریالان چې دي تر څنګ د حکومتي ویندویانو یا مسؤلانو ترمنځ د باور یوه فضا رامنځته شوې، او له همدې امله معلومات ته لاسرسی هم اسانه دی او یو ترلاسه کېږي. څرګند صاحب، تاسو د شمشاد راډیو تلویزیون سره کار کوئ، طبعا د یوه نړیواله رسنۍ ده. که چېرته تاسو ته د یوې پیښې، د یوې ستونزې، د یوې موضوع په اړه پر وخت معلومات درنکړل شي، کومه ستونزه پیدا کولی شي؟ لکه موږ وړاندې بحث وکړه که نه، تر ډېره د رسنیو یا رسمي ادرسونو هم دا مسؤلیت دی چې خلکو ته دقیق او پر وخت معلومات ورسوي، او هغه معلومات چې خلک ورته اړتیا لري او رښتینې دي.
کله که دغسې وخت راځي چې د یوې پیښې په تړاو یوې موضوع په تړاو رسنۍ یا خبریال په وخت معلومات نشي ترلاسه کولی. موږ تاسې همدا اوس هم ډېرې بېلګې وینو په ځینو ادرسونو کې یا په خپله ټولنیزو رسنیو کې چې د همغه موضوع په تړاو بېلابېلې اوازې رامنځته کېږي او خلک په همغه اوازو باور کوي، دوی ناسم معلومات ترلاسه کوي او همدا ناسم معلومات بیا په ټولنه کې بېلابېلو خلکو ته رسیږي او دوی همغه د سمو معلوماتو په توګه تعبیروي چې بیا دا د خلکو په فکر باندې د ټولنې په هغه وضعیت باندې بد تاثیر کوي. نو که سم معلومات یا پر وخت معلومات رسنیو ته خبریالانو ته ورنه کړل شي نو دا به د بېلابېلو مشکلاتو سبب ګرځي. د معلوماتو له مخې تاسو یادونه هم کړې ده چې بیا هم که څه معلوماتو ته لاسرسی دی پخوا په پرتله ښه شوی دی، خو بیا هم یو شمېر ستونزې په دې ډګر کې یا په دې برخه کې شته. څه کول پکار دي د ولایتي ادارې سره چې دغه ستونزې له منځه لاړې شي؟ له کومې طریقه باید موږ کار واخلو او د دې ستونزې د هواري لپاره باید موږ څه وکړو؟ تر ټولو مهمه دا ده چې دلته خبریالان د رسنیو مسؤلین او خپله حکومتي چارواکي ګډې ناستې وکړي په دې برخه کې هغه مشکلات یا هغه بېباورۍ کوي مثلا یا شته په دې باندې بحثونه وشي، خبرې پې وشي او حل لارې ورته را پیدا شي. یا دلته هغه کوم نقطې چې دي چې مثلا خبریال یا دولتي چارواکي یا ادارې نه غواړي خبریالان سره په هغې برخه کې معلومات شریکي او په هوایي ادارو سره رسنیزو ادارو سره یا خبریالانو سره شریک شي چې مثلا په کومو برخو کې خبریال کولی شي معلومات ترلاسه کړي په اسانۍ سره دوی هغه څه چې غواړي له دولتي ادارو واخلي. نو په دې برخه کې زه فکر کوم ډیر کار د باور جوړونې ته پکار دی او خپله د خبریالانو مسلکیتوب په دې برخه کې ډیر اړین دی چې مثلا دوی څه ډول معلومات له ادارو یا مسؤلینو غواړي. ځینې وختونه زموږ تاسې یوه ستونزه دا هم چې تر ډیره ځینې خبریالان دغسې معلومات غواړي چې هغه رسنیو ته یا خبریالانو ته د ورکړي نه وي یا په دې برخه کې مثلا د دې اجازه نه وي یا د حکومت پالیسي دا نه وي چې هغه ډول معلومات رسنیو سره شریک شي. نو دا د خبریالانو مسؤلیت جوړیږي چې دې برخه کې مسلکي کسان را مخکې کړي، په دې برخه کې مسلکي چلند وکړي او خپله د حکومت هم په دې برخه کې دا مسؤلیت ده چې د خبریالانو سره رسنیو سره یوه د باور فضا رامنځته کړي او په همغه مخکې ولاړ شي. څرګند صاحب زموږ تاسو برنامه معلوماتو ته د لاسرسي برخه کې ده. ولس څنګه کولی شي چې د یوه اداره څنګه کولی شي چې ولس ته خپل معلومات وړاندې کړي او ولس باندې خپل ځان ومني او د ولس د سوال لاندې رانشي؟ مونږ بیا که بحث کوو تر ډیره رسنۍ یوه ښه لاره ده. مثلا هغه ادارې چې دوی په کوم برخو کې فعالیتونه کوي، کارونه کوي، د رسنیو له لارې د دوی مشران، د دوی مطبوعاتي مسؤلان هغه د خپلو کارونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي. تر څنګ دوی عامې غونډې جوړولی شي، لکه اوس وختونو کې حکومت په کال کې هره اداره حساب ورکونې یوه غونډه کوي، هلته هم خلک راځي، خبریالان راځي، له دولتي چارواکو پوښتنه کوي. نو دا تر ټولو هغه اساسي او اسانې لارې دي چې عام خلک په اسانۍ سره وکولی شي د یوې ادارې په تړاو معلومات ترلاسه کړي. د همغه ادارو له مسؤلانو سره دوی په دغسې عامو غونډو کې خپلې پوښتنې شریکي. تر څنګ خپله د دولتي ادارو مسؤلان راشي رسنیو کې د خپلو کارونو په تړاو خلکو ته حساب ورکړي، معلومات ورکړي. نو دا به یې تر ټولو هغه اسانه او ښه لاره وي. یو پوښتنه همدغه ده، د ښوونځیو، پوهنتونونو او رسنیو رول د معلوماتو په خپرولو کې څومره مهم دی؟ ښوونځي یا مکتبونه د معلوماتو هغه د خپروي یا په دې برخه کې مثلا د معلومات د ترلاسوي هغه تر ټولو لومړني مرکزونه دي چې یو څوک یا یو زده کوونکی د معلومات په تړاو پوهه ترلاسه کوي یا د دې د څېړنې له میتود دې شیانو سره بدلیږي. پوهنتون بیا خپله د معلوماتو هغه د څېړنې ریسرچ دې برخو کې عملا کار کوي او پوهنتونونو تر ډیره
معلومات هغه دقیق معلومات له پوهنتونونو له ډېرو قوي څېړنو وروسته خپرېږي د همدې چې په ښوونځیو کې کېږي بیا پوهنتونونو ته دا خبره راځي د همدې معلومات د خپروي لپاره بیا رسنۍ تر ټولو بهتره لاره ده چې مثلا همدا معلومات چې په ښوونځیو کې راجمع کېږي کار پې کېږي بیا په پوهنتونونو کې په دې باندې کار کېږي هغه له رسنیو له لارې خلکو ته ورسېږي نو د دې ټولو رول مهم دی او زه فکر کوم چې که د یو هم کمی هغه د معلوماتو د خپراوي یا په دې برخه کې خلکو ته د رسونې چاره به نیمګړې وي. وروستی پوښتنه همدا ده څرګند صاحب محترم چې تاسو خپله د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کومې ستونزې ګاللې دي او په اوس وخت کې د تازه یا اپډیټ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره تاسو څومره سهولت کې برابر شوی دی تاسو ته څومره په اوسني وخت کې سهولت برابر شوی دی؟ بالکل زه که د یو خبریال په حیث معلومات لاسرسي په تړاو خبره کوم زه فکر کوم دا تجربه به ستا مې ممکن زما غوندې د نورو ډېرو خبریالانو ملګرو مې په اول وختونو کې د سرچینو پیدا کول یا هغوی سره تفاهم دا یو ډېره ستونزمنه خبره یې چې بېلابېلې سرچینې ځکه خبریال د دولتي مسؤلینو ترڅنګ د عامو خلکو سرچینو یا معلومات ته هم ډېر لاسرسی لري نو په دې برخه کې ستونزې سره مخ وم خو دا چې موږ کلونه دلته کار وکړ د سیمه ییزو سرچینو یا ځایي خلکو نه په سربیره دولتي یا حکومتي ویاندویانو یا مسؤلانو سره د ښه تفاهم له امله تر ډېره په دې برخه کې ستونزه نشته او معلومات شریکېږي او خبریال ته پکار هم دا ده چې د خپل کار په ساحه کې د خپلو ښو اړیکو یا ښه چلن له امله یا مسلکي چلن له امله خلک یا مسؤل چارواکي دې ته قانع کړي چې دوی ته پر وخت یا هغه ډول چې د دوی ضرورت معلومات ورکړي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ زموږ سره په خپرونه کې د برخې واخیسته د ژمن راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو اورېدونکو معلومات ته د لاسرسي خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي زموږ سره د نننۍ خپرونه ګډونوال په سویل ختیځ زون کې د شمشاد راډیو ټلویزیون خبریال ښاغلی عیسی څرګند را سره ډېره مننه کور ودان. ډېره مننه.